بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې بیا هم قبول کړئ. د نن موضوع لپاره مې بیا هم ځینې نقاط ستاسو لپاره ټول کړي دي. هیله ده چې تاسو یې راسره واورئ. دغه نقاطو ته زه داسې عنوان ورکوم چې څنګه کولی شو چې په دوکاندارۍ یا په مغازه خلاصولو کې د مشتري په پیدا کولو کې ځینې اغېزمن تخنیکونه څنګه کارولی شو او هغه تخنیکونه کوم دي. کوم تخنیکونه باید استعمال کړو تر څو ښه مشتری او ښه ګراک راجلب کړو. زه عثمان غني د نن دغه موضوع په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. ما تقریبا 6 نقاط راټول کړي دي له کتابونو څخه مې راایستلي دي چې تاسو ته به یې وړاندې کړم چې څنګه کولی شو ښه تخنیکونه استعمال کړو او د ګراک په راجلبولو کې د مشتری په جلبولو کې به له موږ سره څومره کومک کولی شي. لومړی خو دا باید زه ووایم چې تقریبا په نړۍ کې له 80% څخه تر 80% پورې ټول وخت باید پر اړیکو جوړولو مصرف شي او موږ او تاسو وینو چې نړۍ هم د اړیکو پر جوړولو باندې زیاته بوخته ده. کله چې د مصروفیت 80 یا 80% وخت پر اړیکو جوړولو تیریږي، نو اړیکې درلودل د انسان د اجتماعي ژوند یوه برخه ده. د دې سربیره ځینې خاصیتونه باید موږ خپل کړو. هغه خاصیتونه زموږ په اصلاح کې او د دې ترڅنګ د یو بل انسان په راجلبولو کې د ځان په طرف ډیر مهم او اړین فکتورونه دي. که چیرې غواړو چې د بل چا توجه ځان ته راجلب کړو، غوره دا ده چې موږ تر ټولو ښه غوږ نیونکي واوسو او د بل چا خبرو ته په ډیر نرمۍ او په ډیر حوصله غوږ ونیسو. که چیرته غواړو چې زموږ خبرې بل څوک واوري، نو غوره دا هم ده چې د بل چا خبرې په ډیره نرمۍ او په ښه طریقه یو ښه غوږ نیونکی واوسو. راځم هغه تخنیکونه تاسو ته بیانوم چې څنګه کولی شو ګراک راجلب کړو او څنګه کولی شو یو کس له ځانه راضي وساتو. خصوصا دا ویډیو د دوکاندارانو لپاره او د مغازه خلاصونکو لپاره، هغه دوستان چې سټور لري، هغه دوستان چې په مارکیټونو کې دوی کاروبار ترسره کوي، د دوی لپاره زه وړاندې کوم. تاسو لومړی کوشش وکړئ چې د مشتری خبرې تشریح کړئ. کله چې یو ګراک درته راځي، لومړی باید د دوی خبرې تاسو بیرته ورته تشریح کړئ. هغسې ورته تشریح کړئ لکه څنګه چې د دوی غوښتنه وي. هغه ته باید تاسو دا ډاډ ورکړئ چې دوی په دې یقیني شي چې تاسو د دوی په مطلب پوهېدلي یاست او تاسو د دوی هغه غوښتنه چې د دوی سبب دا شوې ده چې دوی تر دې ځای پورې راغلي دي، ستاسو تر دوکان پورې راغلي دي، تاسو باید هغه غوښتنه ورته تشریح کړئ او دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې واقعا دوکاندار زما په غوښتنه او زما پر ضرورت باندې پوهېدلی دی. دا یو تخنیک دی چې تاسو به د دوی غوښتنې ورته تشریح کوئ او ګراک یا مشتری به په عین حال کې ستاسو له دغه کړنې څخه رضایت ښیي. دوهم تخنیک که غواړئ چې تاسو هغه استعمال کړئ، هغه دا ده چې که چیرته غواړئ چې دوی نور هم راجلب کړئ، نو روښانه او واضح پوښتنه ځینې وکړئ. روښانه او واضح پوښتنه په دې معنی چې تاسو کوشش وکړئ چې خبرې ډېرې لنډې وکړئ. زیات بحث مه ورسره کوئ، ځکه زیات بحث د ګراک د خفه کېدو او د ګراک د انحراف لامل ګرځي. د دې ترڅنګ دغسې خبرې ورته وکړئ چې هغه په حقیقتونو ولاړې وي. که ستاسو د جنس په باره کې وي، که د دوی د ځای په باره کې وي او نور معلومات وي، داسې کوشش وکړئ چې هغه پر حقیقتونو ولاړ وي. او د دې ترڅنګ کوشش باید دا وسي چې له زیاتو خبرو ډډه وسي. په عین حال کې په دغه تخنیک کې دا تشریح شول چې تاسو باید خبرې ډېرې لنډې وکړئ او د دې ترڅنګ
موږ او تاسو که چیرې غواړو چې ګراک راجلب کړو نو غوره دا ده چې خبرې مو پر حقیقت ولاړې وي تر څو د ګراک زړه لاسته راوړو د مشتري زړه لاسته راوړو او دا یو تخنیک دی چې ځینې دوکانداران او مغازه خلاصونکي استعمالوي. دریم تخنیک دا دی چې لږ چوپتیا باید غوره کړو. کله چې مو ښه معرفت وسو، کله چې مو د خپل جنس په اړه ګراک یا مشتري ته ښه وړاندوینه وکړه او د هغوی په اړه مو معلومات ورته وړاندې کړل، په دې لحظه کې باید د یو څو ثانیو دپاره تاسو یو نرمه چوپتیا غوره کړئ. په څېره مو باید مسکا خوره او تر څنګ باید موږ او تاسو دا کوشش وکړو چې د فهم یا هغه مطلب چې موږ غواړو ګراک ته وړاندې کړو له هغې څخه وروسته چې کله موږ د خپل جنس په اړه خبرې ورته وکړو لږ یو څو ثانیې باید چوپتیا غوره کړو تر څو هغه ګراک یا مشتري طبعا دې ته لیوالتیا وښیي چې په دغه زموږ په خبرو کې فکر وکړي. یعنې ګراک یا مشتري باید فکر کولو ته په عین حال کې پرېښودل سي. دا هم یو غوره تخنیک دی چې اکثر دوکانداران استعمالوي او تر ډېره حده پورې په دې فکر کې او په دې تخنیک کې دوی بریالي سوي هم دي. دریم تخنیک چې وړاندې سو همدا و. څلورم تخنیک چې ما را سره نوټ کړی دی هغه دا چې د دوی توجه باید ځان ته راجلب کړو. لومړی مهمه دا ده چې د ګراک یا د مشتري توجه راجلب سي. توجه په دې معنا چې په انګلیسي کې یو متل داسې هم راځي چې first impression must impression، یعنې لومړی توجه یا لومړی توجه چې ده تر ټولو غوره توجه هم راتلی سي. که چیرې تاسو غواړئ چې د دوی د ګراک په ښه راجلبولو کې دغه تخنیک استعمال کړئ او له ځانه دغه تخنیک کمښت چې تاسو په خپل ځان کې وینئ هم پوره کړئ، هغه دا چې تاسو کوشش باید وکړئ ثانیه په ثانیه د خپلو خبرو کنټرول ولرئ تر څو له مشتري څخه تاسو دغسې یو مقابل احساس اخذ نه کړئ چې هغوی ستاسو په خبرو باندې یا ستاسو په ځینو کړنو باندې متاثره سي یا یې د خفګان لامل وګرځي. ځینې دوکانداران طبعا بې ځایه خاندي، ځینې مغازه پلورونکي توجه نه ورته کوي، حتی سوال ته جواب نه ورکوي. دا هغه څه دي چې د ګراک یا د مشتري د خفګان لامل ګرځي. په نتیجه کې د دوی هغه خرڅلاو د یو څه فیصدي په کمښت سره هره ورځ مخ په کمېدو روان وي. اړینه دا ده چې موږ او تاسو له ځانه یو ښه او غوره خبرې کوونکی او یو غوره دوکاندار، غوره غوږ نیونکی د مشتري لپاره واوسو تر څو دوی له موږ څخه راضي اوسي. د دې ترڅنګ پنځم تخنیک چې ده هغه باید موږ یو تاسو کوشش دا وکړو چې یوه خندرویه څېره ولرو. په څېره مو حتما باید مسکا خوره وي تر څو ګراک یا مشتري په دې باندې اطمینان حاصل کړي چې نوموړی دوکاندار زما له راتګ څخه راضي ده او د دې ترڅنګ یې له ما سره زړه غواړي تر څو را سره خبرې وکړي او هغه څه چې زه ورته راغلی یم له ما سره یو معامله ترسره کړي. مسکا هغه څه ده چې د انسان د غوره اخلاقو نمایندګي هم کوي. کوشش باید دا وسي خصوصا د دوکاندارانو او مغازه خلاصونکو لپاره چې دوی باید په څېره باندې مسکا ولري. ځینې عالمانو په خپلو کتابونو کې دا هم لیکلي دي چې وایي که چیرې تاسو غوره اخلاق نه لرئ او د دې ترڅنګ تاسو غوره څېره نه لرئ نو تاسو لطفا مغازه یا دکان مه خلاصوئ. شپږم تخنیک چې ما را سره نوټ کړی دی هغه د لاس ورکولو توان دی. ځینې مغازه پلورونکي او ځینې دوکانداران چې دوی یو کوچنی سوداګري
په مطلب ویادولی شروع کړي، ډیری وخت دوی دغسې روغبړ یا دغسې ستړې مستې له ګراکانو یا مشتري سره کوي چې د هغوی د نارضایت سبب ګرځي. دا عموما کې موږ تجربه کړي دي. ځینې دوستان په روغبړ کې دغسې یو بې انرژي لاس بل ته وړاندې کوي چې طبعا مقابل لوری په دې پښیمانه شي چې هسې مې زحمت وکېښ او دوی ته مې لاس ورکړ، ځکه د دوی په لاس کې هېڅ انرژي نه وي، ډېر دغسې چې ته به داسې فکر کوې چې ساه ځینې ختلې ده. دغسې کړنې، دغسې لاس ورکول په مقابل لوري ډېر بد تاثیر لري. موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې که دغه تخنیک په ځان کې پیدا کوو تر څو یو ګراک را جلب کړو. یو له هغوی څخه دا دی چې ښه انرژي لرونکی لاس ورکړو، او په انګلیسي کې چې دې ته چکینګ هینډز وایي، دا ډېر مهم ده په خصوصا په خرڅلاو کې او زموږ او ستاسو په کوچنۍ سوداګرۍ کې تر څو یو ګراک ښه را جلب کړو. دغه شاکینګ هینډز یا لاس ورکول باید ښه له انرژي ډک وي، او د دې تر څنګ باید تاسو کوشش موږ او تاسو وکړو چې تقریبا تر 6 ثانیو پورې د دوی لاس په لاس کې ونیسو. دا په عین حال کې د مهربانۍ او د مینې یو وړاندوینه هم دی خپل ګراک ته، چې اکثر دوکانداران چې په خپل دوکاندارۍ کې کامیاب دي او په خپل خرڅلاو کې دوی کامیاب دي، دوی دا کړنه ترسره کوي، د مشتري یا ګراک لاس په لاس کې نیسي او د دې تر څنګ یې د 6 ثانیو لپاره د سترګو په تماس چې ډېر مهم ده خپل ځان ته راجلبوي، او د دې تر څنګ داسې حرکات ترسره کوي چې ګراک دا فکر وکړي چې دغه دوکاندار یا دغه مغازه خلاصوونکی له ما څخه راضي ده او خوشحاله ده چې زه دلته ورته راغلی یم، ما ته حقایق وایي، ما ته رښتیا وایي او له ما سره دوکه نه کوي. خدای دې وکړي چې زما دغه 6 نکتې، دغه 6 تخنیکونه چې ما بیان کړل ستاسو د فهم او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. له توجه څخه مو مننه کوم.